نن سبا الحمدلله ورور جان ډیر خوشاله یو ورور جان ارزانی پریمانه ده امن ده هر څه د دولت نه موږ ډیر خوشاله یو ورور جان او ډیر شکرانګي دی الله تعالی ادا کوو چې په ملک ما من راغلی جنگ نسته مرګ نسته وخت کې به د ورځې 300 400 خلک مړه کېدل او نن سبا د خدای فضل د بل واوري ورور جان ډالر مخ په کتر روان د ورور جان توبه او برباس افغاني مخ په جګېدو د ورور جان دا د موږ غټه نیکبختی ورور جان هم دغه ده. والا خودم فهمیدی شخصا یک 2000 دلار داشتم خدا شاید استقبال کردیم بازم خوش هستیم که پایین شده حاضر هستیم فهمیدی که مردم دیگه هم در بدر نشوه نیم مردم است که 100 را کار نمیکنه 200 مصرفش ما بعد بیچاره هستن مردم دیگه می توجه شوه بعد دلار ارزان شده جنس ارزان شوه تیل ارزان شوه گاز ارزان شوه کلیز جای خودت باید نظارت بکنم مردم زیاد بیچاره هستن غریب هستن. سکونت لرو زموږه د ډالر نه ډیر خوشاله یو چې کته سوي دي ځکه چې زموږه په هیواد کې خوراکي توکي یوازې ډیر اقتصادي تمامېږي هر خان هر غریب هر ولس کولی شي چې د دې نه په اسانه توګه کار واخیستل کړي او په اسانه باندې او لاسته راوړي او کاریګري مثال کاریګري په 300 کې غوړي خوراکي توکي ارزانه شوي دي چې دوی ډیر په ارزانه لاسته راخیستلی شي او بل تجارانو د هغه نه مو دا خواهش ده چې دوی باید نه په ډالرو نه کالدارې نه یورو نه بل استفاده وکړي یوازې افغانۍ نه کار واخیستل شي ځکه چې زموږ خپله وطن چې د افغانستان ده او بل د اسلامي امارت نه دا خوشحالي یو چې هیواد کې صلح راوړي اگر چې څومره قیمتي اگر چې کوي خو د انسان سر خو په امن کې ده او د شپې که د ورځې خاص ده ګرځېدلی شي. ما زیاد خوشحال هستم در رابطه با افغانی پول افغانی ما شما ارزش خود به دست آورده نسبت به دلار و دیگه پیسا ما خوشحال هستیم جنس ارزان شده فهمیدی دلار که پایین میاد جنس هم ارزان میشه خوراکه با هر چیز فهمیدی ما خوشحال هستیم از امارت اسلامی زیاد فهمیدی که به خاطر اقدام نکشان کارهای خوب کردن فهمیدی چیزا ارزان شدن جنس